السلام علیکم ګرانو دوستانو. د ښځو ورځ او د ښځو حقوقو اړوند به یو څو خبرې وکړو. مخکې له دې نه چې دا مسئلې ته ولاړ سو، غواړم تاسو ته یو خبره وکړم، هغه دا چې روانشناسي د افکار او نظرونه نه دي، بلکې روانشناسي داسې یو علم دی چې د ساینس د رویې ساینس ورته ویل کېږي. د ساینس یو برخه ده چې د رویې پر ساینس باندې دوی خلکو څېړنې کړي دي، عالمانو، پوهانو، او بیا د پر خلکو باندې د څېړنو په مثلا یوه موضوع پر څو زره کسانو عملي سي او بیا یو نتیجې ته دوی ورسیږي. یعنی د ساینس یو برخه ده او ساینس دی. روانشناسي نظرونه نه دي، یعنی زه چې تاسو ته کوم خبرې په ویډیوز کې کوم، دا زما نظرونه نه دي یا د افرادو نظرونه نه دي، دا د څېړنو په توسط دا ثابته سوې ده او دا مسایل ټولنې ته راغلي دي. نو د ښځو د حقوقو اړوند ډېر خلک بحثونه کوي او ډېر مسایل کله چې اتم د مارچ منځته راځي. راځو موږ به پر دا بحث وکړو چې دا زه خپله د یو داسې چا په صفت چې هم مې په روانشناسي کې زده کړې کړي دي، هم مې ګڼ شمېر هیوادونه لیدلي دي، د څو هیوادو چې زموږ څخه دین او کلتور فرق لري، د هغوی افراد عالمانو دوی سره زه ناسته ولاړه مې کړې ده. د دغه موقف د روی غواړم د ښځو پر حقوقو باندې یو بحث وکړم. که موږ غرب ته متوجه سو، غربیان یوه نجلۍ څه ملاله یوسفزۍ جوړوي، یوه نجلۍ را اخلي د هغې څه څوک جوړوي؟ ملاله یوسفزۍ. 1 میلیون نجونې د دې دپاره چې ملاله یوسفزۍ سي دنیا ته راوځي او بربنډې کېږي او د هغوی عزت تر پښو لاندې کېږي. تاسو به په افغانستان کې لیدلي چې پلانکۍ نجلۍ د سولې جایزې ته کاندیده سول، پلانکۍ نجلۍ ودا جایزې ته کاندیده سول، پلانکۍ نجلۍ دا ته. دا نجونې یوه نفره ملاله یوسفزۍ کېږي، 1 میلیون نجونه په دا بخش ته راپورته کېږي د دې دپاره چې یو نړیواله جایزه یا یو موقف ته ورسېږي. دوی د دا دپاره چې دا هدف ته ورسېږي، د دې تر عنوان لاندې چې د ښځو حقوق دی، حقوق ځان دی، پر ښځو باندې خشونت دی، داسې دی. دا مسایل د دوی په ذهنو کې د ډېرو کشرانو نجونو ورلیږي او بالاخره د دې سبب ګرځي تر څو دغه آسیایي غرور چې نجونې لري دا د منځه یوړل سي. تاسو راسئ وایي دوی ښځو ته دا ویل کېږي چې هر څه چې زړه غواړي هغه کوه. وایي مثلا په آسیا کې عموما چې زه متوجه سوې یم چې نجونې چې په کهکه خاندي، هغه نجونې چې د هلکانو سره ګرځي، هغه نجونې چې د هلکانو سره روابط ساتي، هغه نجونې چې میک اپ کوي، فیشن کوي، لب شیرین کوي، نه دا شان کوي، دا نجونې د خلکو نه خوښېږي. یعنې که یو محترمه کورنۍ چې مالي وضعیت یې سامي، یو څه یې روابط سامي، هغوی داسې یو نجلۍ نه غواړي چې مژور یې کړي. یعنې دا داسې ده چې یوازې په افغانستان کې، که تاسو په پاکستان کې وګورئ، په هندوستان کې وګورئ، په ترکیه کې وګورئ، په ایران کې وګورئ، په لبنان کې وګورئ، په عراق کې وګورئ، یعنې حتی ترکیه چې څومره ماډرنه ده، بیا هم یو مور چې په مرکه ځي، یو پلار چې په مرکه ځي، دا رقم یو نجلۍ غواړي چې کور ته یې راولي چې هغه د دا مسایلو څخه لرې جنۍ وي. ډېر کم تعداد فامیلیز دي چې هغه پر دې باندې فوکس کوي چې مژور یې په دغه افکارو باندې د دوی کور ته راسي. نو غرب هم د دې دپاره چې یوه نجلۍ ملاله یوسفزۍ کړي او 1 میلیون نجونې په دا ردیف کې ودروي او دوی ته داسې افکار ورکړي چې ته هر ځای چې زړه وغواړي په کهکه خندلی سي، ته چې هر رقم میک اپ چې زړه وغواړي په هغه میک اپ باندې د باندې وتلی سي، هر رقم کالي چې ته اغوندې په هغه کالو باندې ته د باندې وتلی سي. ګورې زه د ځان یو مثال در کوم، زه چې کوچنۍ لا سوې یم بیا تر ننه پورې ما افغانۍ لباس په کور کې نه دی اغوستی، باور وکړئ نه دی مې اغوستی. لیکن زه عموما د نړیوال برینډو کالي اغوندم، ځکه چې زه زموږ په کور کې کوچنۍ نجلۍ چې پیدا سوې وم، زما مشره خور تر ما 20 کاله مشره وه، یعنې 20 کاله وروسته زما د پلار دوی په کور کې یو نجلۍ پیدا سوې وه. تاسو فکر وکړئ چې زه په څومره توجه کې لوستې یم. نو یو علت د دې چې زه ډېره کشره وم د دوی په کور کې او ډېرو ماته توجه کول، زه په غربي کالو مخته سولم. لیکن هیڅ وخت زه په غربي کالو کې داسې مې نه دی کړی چې زه په ټولنه ته ووځم. یو څو عمر زه ناجوړه وم او ما حجاب نه مراته وي، هغه زما هغه د اعصابو د عملې علتونه و، نه دا چې ما دا څه غوښتل، حقیقت سره مې نه غوښتل.
نو دا لباس چې موږ په کور کې اغوندو، په دا لباس که موږ د باندې ووځو، دا که ټولنه زموږ سره نه مني، نو موږ په ټولنه کې چیش کېږو، بې ارزښته کېږو. یو مثال به تاسو ته وایم، د کندهار د ولایتي شورا یو وکیله وه، ما ته یې وژړل. ول پروانې کور ته د یوه زوی مور یې، ول بس ته زوی لري، ول تا ته جره الکوان په مرکه راځي، هغه الکوان چې دوی واده نه لري، هغه حتی ول د غټ غټ کورنیو څه تا ته جرګې کېږي. ول زه پیغله یم، په دې خاطر چې زه ولایتي شورا پورې تللې یم، ما ته هېڅوک حتی هغه ځان فکر الکوان زما سره واده ته نه دي آماده. ول زما رنګ بد سو، ول زه هېڅ وخت ستا ژوند نسم تجربه کولی. په هغه ورځ ما د هغې نجلۍ پر حال له دې سره ژړله. لیکن اوس چې فکر وکړم او بیا وروسته چې ما څومره دنیا ولیدله، زه په دې پوه شولم چې زموږ په دغه آسیایي افکار چې موږ لرو، دا ښځه ډېره درنه ساتلې ده. تاسو راسئ وایي اوسنۍ ساینس وایي، اوسنۍ سایکولوژي وایي، مخکینۍ نه سایکولوژي، اوسنۍ وایي ته نارینه ومنه، دا ومنه چې ستا په ژوند کې نارینه سته، او دا ومنه چې هغوی رئیسي بڼه نه لري ستا په ژوند کې. داسې نه چې پر تا باندې اوس ورور راسي یا مېړه راسي یا پلار راسي ستا ټول واک واخلي، دا نه. په بعضې مواردو کې هغوی رئیس دي، او دا وایي ته ومنه. ګوره وایي چې سوله یي نو جنګ ولې کوئ؟ دا اوسنۍ ساینس وایي د سولې په نامه یو حرف سته، نو تاسو وایي جنګ ولې کوئ؟ جنګ ولې؟ جنګ مه کوئ. وایي نارینه او ښځې لازم او ملزوم دي، دوی د یو تن آزاد دي او یو د بل سره باید څه وکړي؟ کنار راسي او یو بل وپېژني. ښځو ته وایي روابطو ته چې داخل سولې، مېړه اول دی ته دویم یې. دا ساینس وایي، دا د رویې ساینس وایي. که موږ آسیایي نجونې چې زه تاسو ته ګډه یم د خپل آسیایي هېوادونه مد نظر ونیسو، هغه ټولنیز یا اسلامي روابط چې موږ ته چوکاټ یې جوړ کړی دي، که موږ پر هغه ولاړ سو، باور وکړئ تاسو ته ناکامه کېږي. زه نه یم ناکامه سوې، نو تاسو هم نه ناکامه کېږئ. وایي خپل ځان ومنه، ټولنه ومنه، قرباني کېږم. ځان د هغو 1 میلیون انجونو په کتار کې مه راولې چې د ملالې یوسفزۍ یوه موقف ته د رسېدو دپاره ته کار کوې. د ځان څخه هغه نجلۍ جوړه کړه چې تا ته ستا هغه سیسټم سره چې ستا مور رالوسوې ده، ستا خور رالوسوې ده، ستا انا رالوسوې ده، د هغوی سره ولاړه سه. او هغه تاسو وګورئ، وایي نړۍ موږ ته وایي راځئ ولاړ سو کلاسیک سو، کلاسیک نړۍ ته ولاړ سو. تاسو پخواني ساعتونه لیدلي دي چې ډنګ 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 بیا کوئ، زنګ بیا وهئ د پیشلمي، هغه ساعتونه اوس بیا بازار ته راغلي دي د کلاسیک په نامه. وایي دا به د ډیزاین دپاره په کور کې کښېږدو. نړۍ هم په اشیاو کې کلاسیک ته روانه ده، هم په روابطو کې کلاسیک ته روانه ده. دوی د کلاسیک په نامه کار کوي، وایي کلاسیک لایف ډېر ښه لایف و، خو موږ بیا وایو چې دا د اسلام په چوکاټ کې کار کوو او اسلام باید ومنو. خو د دې پر ځای چې ته کلاسیک منې، یو تکلیف وکړه ووایي چې اسلام منم، هم به په دا دنیا کې کامیابي در سره هم به په دنیا کې کامیابي در سره هم به تا ته توجه کېږي. بل وایي یو مثال زه تاسو ته ووایم د نارینو د تحریک اړوند. هغه نارینه چې په دنیا کې داسې نارینه بیخي ډېر چې وایي کله چې دا ما په یو څېړنې اړوند خبره تاسو ته کوم، په لیفټ کې چې یو ښځه داخله سوي او ښځې اتر ویلي، د ښځو اتر البته، یو نارینه ور داخلیږي، د ښځو اتر په لیفټ کې پاته دی، ښځه د لیفټ څخه وتلې ده، دی په لیفټ کې یوازې دی. کله چې دی لیفټ ته داخل کېږي، د ښځې د لیفټ د اتر چې دی د اتر بوی د دا نارینه د تحریک او د انزال سبب کېږي په غیر ارادي توګه سره. او دا ډېر اساسه موضوع ده چې ښځو باید دې ته متوجه اوسي. هغه څه چې تا ته اسلام ویلي، چې الله ویل دي چې ته خپل حجاب وساته، خپل اندام مه راباسه یا میک اپ مه کوه، یا په دغه رقم په لوړ اواز مه خانده. دا هغه شیان دي چې ته ځان ساتې د دا رقم وحشي انسانانو سره چې دوی په لیفټ کې د ښځې په اتر باندې تحریک کېږي. نو کله چې هغه تا په آرایسته توګه وویني، خو معلومداره خبره ده چې هغه تا ته یا اشتیا سمیږي او ته دا رسما هغوی ځان ته را دعوته.
وایي افغان ټولنو کې د ښځو سره ژوند چې دی ډېر خوندور دی. ما داسې افغان ښځې او نارینه لیدلي دي چې هغوی د ژوند 50 کاله 60 کاله یو ځای ژوند سره کړی دی. د دوی په منځ کې هېڅ وخت نه وهل راغلي، جنب احترامي راغلي، چې حتی دا مینه خپل د میړه نوم نه اخلي. دا رقم روابط زه ما لیدلی دي. لیکن ما په دغه افغانستان کې داسې روابط لیدلی دي چې هلک ماینه هره هفته میلې ته بیایي. په هفته کې څو پله میلې ته بیایي، څو پله دوی ځي چکر وهي، لیکن سترګه یې تکه شنه یي، یوه ورځ دغه څوکې ورکړي. پر چی شي؟ زه تاسو یو مثال وایم. زموږ په خپلوانو کې یو میړه ماینه دي، دا مه شرنګوه. زموږ په خپلوانو کې یو میړه ماینه دي، هغوی ډېر سره ګران دي، ډېر میلو ته ځي، ډېر خلک د دې هیله لري چې د هغو دوه په رقم ژوند ولري. لیکن یوه ورځ د دا هلک کره د ده انا او نیکه راځي، د دوی میلمانه دي. انا او نیکه چې میلمانه چې دوی راغلي دي، قرار د انا کله چې متوجه سوي چې دوی د بازار ډوډۍ وه، د سپین سري او سپین ږیري ته راغوښتې ده، نو قرار یې د خسر ویلي دي چې پلانکی جانه دا ستا مینې ته به زه یو بله مینه ور وکړمه چې هغې د کور اشپزي زده یي او موږ ته د کور اشپزي راوکړي. موږ سپین سري او سپین ږیري یو ناجوړه یو دا غذا نه سو خوړلی. کله چې دوی دوه د کوره وځي، مینه ده د هلک سره جنګ کوي او ورته وایي چې تا ولې ستا انا دا نیکه او انا دا خبره وکړل. هغه هم راولاري ښه ټیټ سوک ورته کشي چې ته زما د سپین سري انا یو خبره یې وکړله، ته هغه زما سره حدود راته ټاکي او ته زما کور ته زما مور زما خور هېڅوک نه پرېږدي، څوک زما کور ته نه راځي. څه دی چې زه ډېره وی آی پي نجلۍ یم، شهزادګۍ یم، هېڅوک نه قبلوم. نو ښه څوک یې ورته کش کړی و، دا مخ یې ګرده تک سور و. یعنې دا زموږ د دوستانو یو مثال دی. نو دغه رقم هغه روابط چې د غرب خواته روان دي، هغه کسان چې د غرب خواته مایل دي، هغوی د دغه رقم روابطو شاهد دي چې حتما دوی په یو څو عمر کې د مرګ جنګ سره کوي. لیکن په دغه افغانستان کې زه داسې روابطو شاهده پاته سوې یم چې ما تاسو ته په یو بل ویډیو کې هم مثال یاد کړی و چې یو کندهاري ځوان د دې دپاره چې خسرګنۍ د نجلۍ خبر نسی چې د ده پلرګنۍ ده دوبۍ ته تللی و، د 100,000 د ډالرو میل یې په دوبۍ کې فرمایش کړی و، بېرته یې راوړی و، پټ یې مېرمنې ته ورکړی و چې ته دا واخلې چې زما پلار دوی تا ته څه ونه وایي. اوس نو دا هلک د دې نجلۍ سره چې دا وکړل، دې نجلۍ هم یو څه د ده هلک دپاره کړي وه چې هغه دې ته اماده سو چې دا وکړي. که تاسو کوشش وکړئ خپل پر آسیایي، خپل پر کلتوري، خپل پر اسلامي روابطو او احکامو باندې ولاړ سئ، تاسو به همیشه کامیابه یې. سپورټ به لرئ، مالي او معنوي هر ډول سپورټ به تاسو لري. او که تاسو په دا حد کې نه ځي، نو بیا تاسو نسئ کولی چې وکړئ سپورټ ترلاسه کړئ. وایي د غربي افکارو ژوند هره ورځ جنجالونه لري، فکرونه لري، ګډوډۍ لري، لیکن زموږ ژوند پر الله باندې باور دی او موږ د الله په توسط ځو. ګورئ وایي زموږ په ټولنه کې د ښځو ارزښت دومره ډېر دی، کله چې نارینه جنګ سره وکړي او ښځه راووځي خپل پلو ورته ونیسي، هغوی د ښځې د احترام په خاطر جنګ دروي. دا یو ډېر ښایسته کلتور دی چې موږ یې په افغانانو کې لرو. وایي د ښځو د حقوقو په نامه ښځې پارول نارینو ته او هغوی د نارینو په مقابل کې درول. وایي ته زما میړه یې، هېڅ وخت زه ستا دپاره اشپزي نسم کولی، نه دې مور قبلوم، نه دې پلار قبلوم، نه دې ورور قبلوم، نه دې خور قبلوم، نه به ما ته میلمانه راځي، نه زه حوصله لرم. څه دی چې ما 12 په مکتب ویلی دي، ما پوهنتون ویلی دي، زه ډاکټره یم، زه یو عادي ښځه نه یم، زه یو ډاکټره یم. اصلا یې نه قبلوم، نه به دې مور راځي، نه به دې خور راځي، نه به دې پلار راځي، نه به دې انا، هېڅوک به ما ته نه راځي. حوصله یې نه لرم د میلمنو، ډنګ میلمانه راسي، ډنګ میلمانه راسي. دا هغه الفاظ چې موږ د نجونو څخه اورو، او دا په مرور د زمان د دوی ذهن ته راغلي چې یو لغت راغلی دی په نامه د ښځو حقوق، په نامه د ښځو حقوق. دوی د نجونې یعنې موږ، زه بیا هم درته وایم، یوه نجلۍ ملاله یوسفزۍ کېږي او 1 میلیون نجونې د دې دپاره چې ملاله یوسفزۍ سي کار پر کېږي، او دا کار یوازې غربیان راځي زموږ په ټولنه کې کوي، د رسنیو په نامه، د اخبارونو په نامه، د مصاحبو په نامه، دا چې یو چاته میک ونیسي، نجونو ته دا افکار په ذهنو کې ور اچي. نو د دې دپاره چې تاسو غرب ته ځئ او د غرب اوج ته رسېږئ او بیا پښیمانه کېږئ، بیرته اسلام ته راځئ، کوشش وکړئ چې خپل د مشرانو خبرې ومنئ، خپل د اسلام قوانین پر ځان عملي کړئ. او یو کار چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې څه رقم چې ستاسو دا ټولنه روانه ده، د هغې سره روانې اوسئ. که د ټولنې څخه وځئ او غربي افکارو ته ځئ، غربي افکارو څخه یوه ورځ ته پښیمانه کېږئ، بیرته د هغه دنیا ته راځئ. ځکه چې زه په ساینس کې د غربیانو تر اوجه تللی یم. نن زه په ساینس کې دې ته متوجه کېږم چې غربیان پر کلاسیک نړۍ باندې کار کوي، بیرته پخواني ساعتونه و بازار ته راځي.
راځي، بیرته پخواني روابط راځي. نو مخکې له دې نه چې ته ولاړه سې خپله یې تجربه کې، زما تجربه ومنه په همدا ځای کې پاته سه او دلته به ته ډېره سنګینه او ابرو لرې، کنې ستا د ابرو سره به هم بازي کېږي. په دې هیله چې زما خبرې په دې نه در باندې لګېدلې، همدومره زما نظر و د ښځو د حقوقو اړوند. کوشش وکړئ خپل اسلامي روابط وپالئ او اسلام ته ژمن واوسېږئ، تر څو تاسو د غرب قربانیانې نه سئ، د هغه 1 میلیون نجونې چې د ملالې یوسفزۍ په مقام ته ځان رسئ.